بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، کچيري د یو چا پر لاس درد وي، پر غاښ درد وي، یا د سر درد ولري، یا هم د معدې درد ولري، یا هم په بدن کې هر درد چې ولري، یا هم د پښتورګو درد ولري، دغه مجربه نسخه زه نن ستاسو سره شریکوم. هغه نسخه کومه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو خپل صحابي عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه الثقفي هغه ته ښودلې ده. دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې ای د الله رسوله، کوم وخت چې مې د اسلام دین قبول کړی د هغه راهیسې مې پر ټوله وجود پر ټوله بدن باندې درد دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي چې کوم کلمات چې زه تاسو ته درښیم دغه تاسې دغسې وکاروئ، الله تعالی جل جلاله به تاسې صحت یاب کړي، الله تعالی به تاسو ته صحت درکړي. نو هغه کلمې دا دي: لومړی 3 واره بسم الله، فقط هم دومره، ټوله بسم الله نه، بسم الله بسم الله بسم الله. 3 واره چې مو دا بسم الله وویل، دغه څخه وروسته به بیا 7 ځلې دغه کلمې ووایاست کوم چې زه اوس درښیم. دا نبي علیه الصلاة والسلام دغه صحابي رضی الله تعالی عنه ته ورښیي. 7 ځلې به هغه ووایاست او لاس به پر هغه ځای باندې نیولی کوم چې درد کوي. اوس که چیرې ستاسو پښتورګي درد کوي، پر هغه برابر چې څوک لاس ونیسي، یا که چیرې تاسو د نس مشکل ولرئ پر نس باندې لاس ونیسي، یا د معدې مشکل لرئ پر هغه نس باندې لاس ونیسي، الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله ستاسې دغه دردونه او دغه مشکلات د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره ضرور کړي. هغه کلمات دا دي، دا کلمې بیا هم تکراروم، 7 ځله ویل کېږي. کلمې دا دي: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. 7 ځله به دا ووایاست. بیا هم تکراروم: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا به 7 ځلې ووایاست. نو دغه روایت مسلم او ترمذی دواړو را نقل کړی دی. دا صحابي وایي کوم وخت چې ما دا کلمات وویله بیا مې هیڅ کله د درد احساس نه دی کړی، الله تعالی جل جلاله مې هغه دردونه په ښه کړله. نو تاسو هم خپل هم زده کړئ، تر نورو ملګرو پورې هم ورسوئ، شیر کړئ د ثواب په خاطر باندې. الله تعالی جل جلاله دې دنیا و آخرت ستاسو در جوړ او روغ کړي. کامیاب اوسئ، سلامت.